زمونږ استاد په مسائلو کې به ان شاء الله یو موضوع دی د غیر مقلدین او د حرمینو د مسلک په منځ کې فرق. نو البته بدرته ان شاء الله ز درش په تفرقونه ہے. یو پکې دا ده ولې د حرمینو د مکی مکرمه او د مدینه منوره امامان حنابلہ دي. امام احمد سے په مسلک او امام احمد سے مسلک دا دی چې په وینا او دسمه دي او دلته مونږ ته وای دین د حرمینو نه راغلی دی. نو دلته دوی وای په وینا او دسمه کیږي. اول ته امام احمد سے وای په وینا او دس نه ماتي. د حرمینو مسلک څه دی؟ په وینا او دس نه ماتي او دوی وای په وینا او دس ماتي او وای دا دین د حرمینو نه راغلی. نو دروغ نه وای. دا یو مسلک شخه. دویم مسلک د امام مالک رحمه الله. امام مالک رحمه الله فرمای وای نجاست باندې او دس ماتي خو دو شرطونه دي پکې. یو شرط دا دی چې دا نجاست به معتاد سمای یعنی عام عادتن چې د انسان د بدن نوزي لکه تشو د سماته او لوی او د سماته یا د حیض وینا یا د نفاس وینا نو دا عادتن وزي کنه وی نجاست به معتاد. دویم نمبر شرط پکې دا دی چې دا کم زین چې دا نجاست وزي نو دا زیب معتاد. ان د تش او د سماتی زین او د لوی او د سماتی زین دا زیونه الله جوړ کړی دی د پاره دی چې د دینه به نجاست وزي او دا باقی بدن نه چې نجاست وزي نو دا زیونه معتاد دي. نو امام مالک سے وای مخرج بم معتادی او خارج بم معتادی. آسان ټکل ځکه مخرج بم معتادی او خارج بم معتادی. نو دو مسئلې به ترنه پیدا شي. یو دا دی چې د تشو د سماتی او د لوی او د سماتی نه غیر د دې زینو نه غیر چې بدن کې د هر ځای نه نجاست وته او د سپینه ماتي ځکه مخرج معتاد نه لري. دویمه مسله دا ده چې د تشو د سماتی او د لوی او د سماتی د دې زینه غیر د تشو د سماتی او د لوی او د سماتی او د حیض د وینې او د نفاس نه غیر بل شی قوته بل نجاست بیان پی او دس نه ماتیږي. ولی مخرج کا معتاد دے خو خارج معتاد نه دی. مخرج کا معتاد دے او دا دواړه شرطونه پکې امام مالک رحمه الله وایي. دریم نمبر مسلک د امام شافعی رحمه الله دی. امام شافعی رحمه الله فرمایي ودا یو شرط پکې صحیح دی. هغه دا دی چې مخرج به معتاد او خارج کا معتاد یو که غیر معتاد نو پروا مه ساته. نو مسله سره وته د تشو د سماتی د زینا یا د لوی او د سماتی د زینا هر قسمه پلیتی چې وروته که معتاد او که غیر معتاد او د سپماتی او د دې دوه ځایونو نه غیر د انسان د بدن چې د کم زینا پلیتی وروته نو نتی ماتیږي ځکه مخرج معتاد نه لري. نو امام شافعی رحمه الله په خروج د نجاست کې مخرج معتاد شرط وای خارج کا معتاد یو کنه. دا مولوی صاحب د دې خبر د مسلکونو وضاحت مې درته وکړ. دویم نمبر د دې مسلې حیثیت بیننا و بین غیر المقلدین. غیر مقلدین وای په وینا باندې په کاندو باندې په دی او دس نه مانی. نو غیر مقلدین موالک دي نه ځکه غیر مقلدین دي او موالک خو مقلدین دي کنه. غیر مقلدین شوافی دي نه ولی شوافی خو مقلدین دي کنه. د دې جدا مسلک دی د دې د مذهبونو سره کار نه دی. افغانستان کې او پاکستان کې او ایران کې هندوستان کې مقصود اصلي د اسلام او د دین خرابېدل او د احناف مقابله ده.
اگر که دلیل بکرم کمزور ہے خو چې په کوم شي باندې دوی کوشش کوي چې په دې کار سمیږي نو بس مغه استعمالوي نو ظلم شنو کړه نو دې مسله کې مې انتهایی ظلم نه کار نور هغه زما قاعده ځان سره یاد ساتئ ترسو پورې چې دوی موږ سره تقلید نه منلای نو دوی به د حدیث نه استدلال نه کوي د حدیث نه استدلال د غیر مقلدین بند دی بلکې د قرآن کریم د آیت نه استدلال بند دی ولی اثبات د قرآن کریمم په تقلید دی ولی په تواتر سره نه دی راغلی نو تاسو تخپل پلانان ویلي دي چې دا د الله کتاب هغوی تخپل نو سلسله وار نه دی راغلی او دی خدا علماء او د نیکانو د مستنبطین مجتهدین خبره نه مني نو قرآن کریم دی ته چا ویلي دي چې دا د الله کتاب او کدی وی چې قرآن کریم کې راغلی دی وهذا کتاب نو وهذا کتاب یو ځل د الله قول ثابت کړي بیا وایي نو صحیح د الله کتاب دی خو تاسو سره دلیل نشته تاسو چې کوم مسلک او مذهب دی پاغي باندې د الله کتاب هم ثابتي نو قرآن کریم د دوی په نسبت د الله کتاب نه دی ځکه چې دلیل ورسره نشته کنه او مونږ په نسبت باندې الحمدلله دی ځکه مونږ طریقه د استدلال لرو او بهرحال زمونږ مسله صحیح ده ها مونږ وایو په وینه باندې او دس ماتیږي په کاندو باندې او دس ماتیږي انسان د بدن نه چې کوم ځای نه نجاست ووت او سائل یو ظاهري یو سائلي ها نو کې فرق دی ظاهر دی ته وی چې اوسې خو پوستکه ته واوړي او وینه ښکاره شي نو دا ظاهر شو نو ضرور د پوستکې لاندې وینه شته کنه نو چې پوستکې لره شنو خو په وینه ښکاري کنه نو دې ته ظهور د نجاست وایي خروج نه وایي ها یو خروج د نجاست ته یو ظهور د نجاست ته او دس په ظهور د نجاست نه ماتي په خروج د نجاست ماتي نو چې پوستکې لري کې نو ضرور د دې شاته وینه شته کنه وینه ښکاري خو چې کله روانه شو نو بیا خروج دی دې د پاره بدرته یو څلور دلیل وایا چې صرف په دې مسله معقیده سمش حدیث ته د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قاء فتوضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانګه وکړي نبی او د سکو نو دا حدیث ابو درداء سے روایت کړه ده او دا حدیث راوی اصل کې ثوبان ده دے فرمائی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سره د دمشق په جمعات کې مخامخ شوم او د دې حدیث متعلق پختنه مې ته وکړه راته وی راوی ته وی شاګرد ته چې اختیار ویلی دی ابو درداء سے زکه چې حضور د کانګو نرست چې کماودس کړو نو دا دس توبه ورته ما چولې نو تصدیق حضرت ثوبان سیم د ابو درداء سیم د روایت دی باندې دوی اعتراض کوي خان یو دانه چې فتوضا کې فا سببیه نه ده بس نبی له صلوات و سلام قیوک او بیا او د سکو دا معنا نه ده چې دا قی دا او د سې د دې قی په وجه نه وته د سې وکړه منغوای دل تفان مراد غیر سببیت غسل خلاف الظاهر تو د ظاهر نه تختی قاء فتوضا دی عبارت نه معلومیږي چې فاده سببیت سفاره دوی اعتراض دا کوي چې اصل کې دی حدیث کې بل لفظ دی قاء فافطر وقاء فتوضا نه دی قاء فافطر دی د دې مختلف جوابونه دي خو خسته جواب دی چې اصل کې په دې حدیث کې دواړه الفاظ دي فتوضا ام پکشتا فافطرم پکشتا او دوار الفاظ بدلتا په مسند احمد کی پیدا کی شپږم جلد او سلور سوا یو کم 50 صفحه باغی کی راغلی دی وعن ابي درداء قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فافطر فاتي بماء فتوضا نګورا په حدیث ته مسند احمد کې دواړه نو مونږ باندې ټکر نه دی دعا فتوضام پکشته فافترم پکشته دویم نمبر دلیل درته وایم
حدیث تا تمیم داری رضی اللہ تعالی مرفوعا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الوضوء من کل دم من سائل، حضور فرمائی الوضوء من کل دم یعنی علیکم الوضوء من کل دم من سائل، پتا سبانی او دستے دہر وینی چانا سنن دار قطنی کی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت موجود ہے، اور دقا روایت دا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نقل دے ابن عاجز سے پا الکامل کے نقل کر۔ درم نمبر دلیل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من اصابہ قیع، چاہتا چی قیع رسیدو او یہ دوست پدن وین روانا شوا او یا ورطا مزیو رسیدا نفالیان سارے فالیتا ورطا او دے پا موز کی او نو دا موز ندی اگرزی گی لار دشی او دستیو کی ثم لیبنی علا صلاتی بیا دی پخپل مزبان شروع کی وہو فی ذالک ما لم یتکلم، دے پا دے مسکی دے ترسوئی چی خبری نہیں کری، یہ مسکی والا ہے کنا سمون ذکر دے اس باقی دے او پس ندی وین روان اشوا نو خبری بنکی روان بشی نو مولی سے باو دست باو کی نو بیا براشی کم دے نچی دی منز کم دے کے پریخ ہے او بیاو دستی در تراغلی دا مقضی نبشورو کی خواہ دا چاہوی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی او حدیث پا سنن ابن ماجہ کے دیکھا باو ماجہ فی البناء علی الصلاة۔ سلورم نمبر دلیل تقریباً طول کتابون دا حدیث کے نارن خاص کر فصحاحوں کے بخاری شریف کے اور مسلم شریف کے واقعہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ورطوید اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زی وقت مچ استحاق میں دیر راضی مریضی میں دیر رہی او پاکے گمنا نو قربان منسپریدم کنا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمیل چنا مزمپرے گا دا حیض ندے دا درک ندی وین روان دا ویو کارو کا چکل تابانی اغفل مدد حیض راغلن بیا منسپریدا او چی مدد حیض در نلارن بیا منسکوا نو پا یو روایت دا ابو معاویہ کی راغلی دی توزعی لکل صلاة ہر مست او دس کوا حتی یجیء ذالک الوقت تردی پوری چی دا وقت راشی ترمیزی شریف کی گو رئی باب الاستحاضہ کی نو گو رئی فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین روان او حضور ورطوی او دس بکے صحیح روایت طول کتابوں نے نقل کرنے نو زمانگا استاس و مسلک کی الحمدللہ طول مسئلی زمانگا الحمدللہ قوی دی او مضبوطی دی او پا صحیح روایات و بانسان دانے در تا اسی نمودتاً یو سلور دلائل ہوئی چی پا دی مسئلہ بانے پوشی درم نمبر خبر هم درتا دا سوک چی وی پا وینا او دست نماتی گی نو در دوی سے دلیل لے نو در طولو نے قوی دلیل درتا ہوئی قوی دلیل دا لے یو غزا شے واغیتا غزوة ذات الرقاب غزوة ذات الرقاب ذات الرقاب ورطا ذکوائیں رقا اصل کے ٹوٹو توائیں اور دمر سخت گرمی وا چه صحابہ کرامو با خوبانی ٹوٹے تو کرے من شدت الحر چلان دی پخا مبارک لگولے نسوا نو ٹوٹے تری نتاو کرے نو رجوحاتم دی بیدر تو کلچ مولی سے غزا شو نو پا دی غزا کی یو کاروش کار داو شو چه دی یو کافر پا کی خزم رشوا کافر پا کی خزم رشوا او خزا غطا دیر اگرانا واسم سڑی تا خزا اگرانا نو غطا دیر اگرانا ویدے اوزو بتاو سر گورا خزم را تم رکھ نو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ
را روان شو د دې غزان او غسړې ورته پټ پټ را روان چې را روان کنه نو په یو ځای کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او صحابه د مکه ولا ویده بش نو بیا یو کندو او غونډي ور باندې نبی رسول الله فرمایل څوک په دې چوکیداری وکړي نو دو صحابه کرام پکې راپورته یو د مهاجرونو او بل د انصار وی قربان تاسو ویده شئ من به چوکیداری وکړو نو دا چې کوم مهاجری دی عباد ابن بشر رضی الله د دې انصاری ته وی دا خو دش کنه نو ته ویده شه او زه به چوکیداری کوم نیم شپې پورې نو بیا به زه ویده شم تا به راپورته کم نو ته به کوې نو تکلیف بدواړو ته نه ستړي ستومان هغه ورته وي صحیح نو هغه انصاري صحابي ویده او دا مهاجر صحابي ودرېده په مونځ نو سورة الکهف شروع که په مونځ نو چې په مونځ ودرېده که نه نو هغه سړي چې ښځه مړه وه نو هغه ورته هلته پټ و چې سړی وکته چې دی خو ولاړ دی په مونځ نو غشي پرې راخوشې کړه څوک یې درې غشي ویشته او څوک یې سم ډېر نو چې وی ویشته دی د مونځ نه پرېښود او دا وینې پرې روانې وې ځکه مستغرق الحال کنه په محبت او په لذت د سورة الکهف کې لګیاو نو مونځ نه ما بیا سره فکر پیدا شو اسنه چې شهادت را تراشي نو زه به شهید شم دا ملګری خو مې ویده دی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او صحابه خو زمون په تمه دي نو دا کافران دراشي او ټول صحابه کرام په شهیدان کی سره د رسول الله مبارک نو بس زری منځو کو منځ سکه رالان کو او سلام واړو او انصاری راپورته کوي راپورته شاه زوی ولګیدم مسنه شهید شم او رسول الله مبارک او صحابه خو زمون په تمه دي کړه هغه چوکته د وینو نه سم کړو ورته دا ولی مخکې وته راپورته کړم کنه وی ما یو صورت شروع کړو نفلم احب ان اقصاها دا مې خوښه نه ګڼه چې زه دا پرېږدم بس چې دا بلم راپورته شي که نه هغه کافر چې وکته چې دا خو دی خلک دې بلې راویښ کړ مسو تختیت اوس د دې واقعې نه استدلال کوي وی ګوره په وینه او دس نه ماتېږي ګوره که په وینه او دس ماتېدی نو د دې مهاجر صحابي نه وینه روانه وه او بیام و مضا فی صلاته او منځ یې وکړه که ویې نه کړه وینه ترې روانه وه او منځ یې کوه نو معلومیږي دا چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي که موږ وایو مولانا صاحب دریو خبرو ته فکر کوه یوه خبره دا ده چې دې صحابي نه وینه روانه او د منځ کوه نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه د دې مسلې پوښتنه کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په دې عمل باندې تقریر کړی دی نه او مونږ خو درته مرفوع روایات وي د الله بنده نو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې مقابله کې د صحابه او اعمال پیش کول دا خو صحیح نه دي دویم نمبر خبره دا چې دا صحابي چې دا مستغرق الحال دے پا لذت دا قرآن کریم کی غرقاب او زمان دا دین مسئلہ دادا چه مستغرق الحال شخصیت چه دے داغا پا عمل بانے با احکام نثابتی گی سربکار نلگے اقل سڑے لذت او خون کی راشی یو عملو کی نو داغی دا معنی ندا چه بلبم دا سکے بلبم دا سکے اولیاء بزرگان نیکان خلق چې استغراق الحال ورته پیښ شي نو داسې اعمال کوي چې موږ تاسو کولی نشو او ظاهرا د شریعت نه خلاف هم موږ ته ښکاري او درېیمه خبره دا ده مولوي صاحب چې د اسلام او د دین مسائل چې دي دا د قانون کلی حیثیت لري ولې حضور فرمایلی دي الوضوء من کل دم من سائل الوضوء من کل نو قانونی کلی بیان کے کنا او دا واقعا د دې مهاجر صحابي واقعه حال لا عموم لها
واقعات حال او سلورم خبر ورته سلورم اداغه چې څوک په وینه باندې د او دس د ماتېدلو قائل نه دي نو هغوی په دې قائل دي چې وینه نجسه ده. د مسائل په نجاست باندې اجماع اتفاق د امت ته دا څوک ندي پیدا چې د مسائل تم پاک وي. د مسائل څه وي؟ نو موږ وایو چې د دې صحابي نه چې وینه روانه شوه نو خو کالی ورته ککړو کنه نو سره د نجاست نه څنګه موس کاو سره د دینه چې کالی سو نجس نو او قران کریم کې راځي و ثيابک فطهر کالی پاک کا. نو دې حدیث کې دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې په دې حدیث کې دلالت ده په دې چې په وینا او دس نه ماتيږي او بل دا ده چې په دې حدیث کې دا دي چې د مسائل نجس نه ده. د مسائل نو دا دیمه مسله کې خو پتا صورت ده نو د دې څه جواب کوي چې وینا نجس نه ده او د صحابي بدن پټول په وینا کړو او مونږ وکاو نو چې کوم جواب کوي د نجاست د دم نه دقه مو جواب دی د دینه چې په وینا باندې او دس ماتيږي. ځین څه خبره کوي نو یو شافعي مسله کې ده خطابي ورته وایي منی به بعد وخت کې شوافیم قیمتي خبره کوي. هغه وایي چې د دې مهاجر صحابي کالی په وینه نو کړ وې دا هغه شی چې ولګید کنه نو دې سره به قمیصم سورې شو بدن به سورې شو نو بیا به دې وینې دار کولې او هغه دار به د دې کالی سره نه لګېږي. داس کې دي شي نو وای وا عجبا داس کې دي شي چې دې سورې شو وینې د دار کې او کالی سره دې نه لګېږي. منګوای ګوره سنن ابي داود کې راغلي فلما رأى الانصاري ما بالمهاجرين من الدماء الفاظ دي پکې فلما رأى الانصاري ما بالمهاجرين من الدماء ګوره سنن ابي داود کې دي انصاری چې د مهاجري ویني ولیدي ورته دا سکه نیا لکه چې د سینېغه پیدې نه به څه ولیدو یې ویني ولیدي او د څه کې دي شي نو بعض وخت کې د خبرې کوي چې عقل سرم پټه کوي. نو خلاصه دا د مولوی سے چې حدیث ته غزوه ذات الرقاع شراوی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دې باندې استدلال تام نه دی او صحیح نه دی. په دې باندې استدلال نیول چې په وینا او دست ماتيږي نور خبرې پکې شته. دا بیا موږ دا واکه طالبانو ته کوو دا حدیث بیا صحیح سپړو ولته. دویم نمبر دلیل وی حسن بصری رحمه الله فرمای لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. لا يزال المسلمون امام بخاری رحمه الله دا حسن بصری سے ابدا قول ذکر یواز ددنا دا عبداللہ بن عمر سے او دا ابن ابی اوفا سے او د طاووس ابن کیسان سے نو تعلیقاً د دې تابعینو اقوال ذکر کړي دي او کتا سو کت کنا خدای شاهد کپ دی یو قول کې داسي چې د دې صحابین وینا روانه شو د څنګه لکه دا یو د تویب حسن بصری سے وی لا یزال المسلمون یصلون فی جراحاتهم مسلمانان همیشه چې په خپل زخمونو کې منځونه کول زخمونو کې نو دا اوس دلیل دی د دې چې په وینا او دست نه ماتيږي یا لکه د سړی لاس او خفوک شي نو مونږ بکای کنه بکای نو کوي بکای د څه او خای چې وینه روانه و مونږ د څه کم دی وی عبدالله بن عمر سے باندې چې دین یو دانه را خپلې و او غوښ کولا او یې مونږ یو نو ویش کولا نو وینه تلاوه دا پکې او خای نا چې تاسو بخاری شریف وګورئ کنه یو د تعلیق پکې نشته او د تابعی قول چې دلالت کوي په دې چې وینه روانه شو او د څنګه ولهذا د دې سره
ایس دلیل نشته بغیر د دغه واقعي د غزوه ذات الرقاع او داغي جواب نه تو کوم سره الحمدلله مرفوع او صحیح روایت دي نو لہذا کله چا د بدن نه مولوی سے وینا لاړه نو او د سماتیږي او د سبکای او کخکارس ولو او د سپینک او د سماته یو ظهور د دم دی یو خروج د دم دی نو ظهور د دم خو ځکه کېږي چې پوسته کې نه وي کې لاندې اسیم وینه نو پاغي بیا او د سماتي او مالې سبه حادث لیس بنجس کوم شی چې بیا د سینرا وي ماغه نجس او یو خروج د روان شخه نو په خروج باندې بیا د سماته دا مثلا مسترد دی ده